د سپوږمۍ تر کلي. سلام او نیکی هیلې. په دې هیله چې جوړ به یاست. بیا هم د سپوږمۍ تر کلي خپرونه ده. د قاتل نجلۍ په 4مه برخه کې مو واورېدل چې سیفو کور ته ناوخته راغی او هغه څه چې ورسره پیښ سوي ولو په کور کې خپلو خویندو مور ته وویل دا چې اوس به یې پلار حکیم له هغه سره څه کوي، څه به راپېښېږي. نو په دې برخه کې به یې په ګډه سره واورو. کابو 2 ساعته ووتل. حکیم له ځایه پاڅېد. څه یې تر څادر لاندې پټ کړل. په زینو کې وخوت. د رنګه شیشو پله یې پرانیستله. د سیفو خراره یې خود. د پرړو وراکتل. بیرته یې دروازې ورپورې کړ. د رنګه شیشو سرې او شنې رڼاګانو یې د مخکونه بدلوله. زلفه یې پورته کش کړه. بیا یې د سیفو څېرې ته په ځیر وکتل. په ذهن کې د هغه نڅېدل او له نرخیزیانو سره ګرځېده تېره سوه. بیا یې په ذهن کې تېر سو چې سیفو یو موټروان ته سترګه وهي. غاښونه یې وچیچل. په لاس کې پیچلې سپینه خلطه یې خلاصه کړه. ورنږدې سو. یو دم یې د سیفو سر پر خلطه ننوست. هغه چیغې او نارې وهلې. وروسته یې خلطه په خوله ننوته او راوته. حکیم دواړه لاسونه د هغه تر ستوني کښلي ول. دوی لا هماغسې زورونه وهل. سیفو بغل ته د واړه میز څوکۍ ونیوله. له دوهم ځل میز خوځېدو سره د اوبو جګ په ځمکه ولګېد. زینب چې په لاندې پوړ کې ویښه پرته وه پورته وکتل. پنکه خوځېده. ژر یې منډه کړه. دروازه یې وټکوله. حکیم لا هماغسې زورونه وهل. ژبه یې تر غاښونو لاندې وه. شاته یې وکتل. د رنګه شیشو راخه سیوری خوځېده. د زینب له درېیم ځله یې نیټه کولو سره شنه شیشه پر ځمکه ولوېده. د زینب سترګې رډې راوختې. سیفي ابا دا څه کوې؟ هغه پرېږده سیفي. حکیم په خپلو لاسونو نور هم زور راوست. د سیفو خوله خلاصه پاتې سوه. حکیم اوږده ساه واخیسته. زینب د وره تر شا هیښه ودرېده. مور یې ګوښې ګوښې راغله. زینو لورې څه سوي؟ زینبې. شخ سو. حکیم دروازه خلاصه کړه. ښځې لویه ناره وکړه. په منډه یې د سیفو له سره خلطه لرې کړه. حکیم په غوسه ګوته وڅنډله. بند یې کړه دا ډرامه دي. ښځې چیغې وهلې. نور نجونې هم راغلې. دا ولې؟ وای الله زوی مې، الله ته ورته وګوره، زما زوی را مړ کړ. په عمر پخې ښځې او نجونو تر ډېرو چیغې وهلې. سیفو وازه خوله پروت و. زینب ورو ورو ورکتل. حکیم د کټ پر ژۍ کېناست. خوله یې وخوځېده. داسې کول ضروري و. اوس نو که دی ژوندی وی موږ به هره ورځ مړه کېدلو. زینب په ژړغوني غږ ور بیا کړه. زه اوس هم نه یم پوهه سوي پلاره چې خدای هم خالق بولي او د هغه له تخلیق څخه دومره کرکه هم کوي. حکیم تندی تریو کړ. خوږ خو هم د خدای تخلیق دی. اوس ووایه چې زه له هغه سره هم مینه وکړم او دا بدبخت خو تر هغه هم بدتر و په خوږ کې. خو تر دې دا ښه والی سته چې په خوږانو کې پیدا کېږي. له شرمه خو یې کورنۍ هر ساعت نه مري. زینب ژر ور بیا کړ. نو آیا دا هم د سرکوزي ګناه ده چې د هغه کورنۍ سرکوزي نه وه؟ او که هم دا خوږ یو نسل مخته پیدا سوی وای بیا؟ پلیتې. زینب یې لاس ونیو. بس پلاره له دې ځایه ولاړ سه. مخکې له دې چې زه نوره هم په بدو واوړم. حکیم زینب ټیل وهله او په زینو کې کاته روان سو. ټولو ښه وژړل. مور یې د سیفو سر په خپل غېږه کې نیولی و. سترګې په دیوال کې خښې وې. دی ښه وژړل. بیا یې اوښکې پاکې کړې. لاندې ولاړ ژورنالستان و چې نیولې وې. د زینب پر څنګ ولاړ پولیس یې مخ ته نیغ کتل. دې سترګې وموښلې. یو پولیس یې د اوبو ګیلاس ورکړ. په لاندې ولاړو کسانو کې یوې نجلۍ خپله کمره مین ته ور په غوږ سوه. زه یو تلیفون کومه سمه ده؟ د باندې ووتله. له پولیسه یې خپل تلیفون واخیست. زینب بیرته خپله کیسه روانه کړه. په عمر پخې ښځې د خپل زوی په سر کې ګوتې تېرولې. په کوچ کې غځېدلي کس وویل زړه خو مې غواړي چې حوزې ته عریضه وکړم خو د دې بدبخت لورانو له خاطره مې ځان کنټرول کړی دی. ښځې یې سر وخوځاوه. ته ښه کړې د مصطفی پلاره. مصطفی چې د مور پر زنګانه پروت و مړاوې وویل نه پوهېږم مورې. زه خو وایم په دوی ټولو به ډېر احسان وي که حکیم کاکا زندان ته ولاړ سي. څنګه خبرې کوي زویه؟ هغه د هغوی پلار دی.
کار رنګ دی. هغه شونډې کږې کړې. ها پلار داسې وي. د کوڅې پر سړک اوږد فرش خپور و. د ټولو ناستو کسانو خولې خوځېدلې. د دوی هر یو مخې ته وړې وړې ډبرې پرتې وې. له څو شېبو وروسته به یې پرې چف وکړ. د غرمې خوا سوه چې تر څنګ یو موټر ودرېد. 2 تنه راکښته سول. یوه یې د خېټې کمربند کلک کړ، نه ټینګېده. په لاس کې یې ډنډه واړوله. بیا یې موټر ته اشاره وکړه. له موټره یو نرښځی هم راکښته سو. پولیس د حکیم تر څنګ کېناست. سوکه یې وویل: حکیم صاحب، ډېر خفه سوم چې خبر سوم. که څه هم چې مصروفیتونه خورا ډېر دي، خو حکیم صاحب، دا چې ته زما په سیمه کې اوسې نو زما مسؤلیت و چې دلته راغلی وای. حکیم سر وخوځاوه. ډېره مننه قومندان صاحب چې زحمت مو وایست. هغه پیکداره خولۍ لرې کړه، خوله یې غوږ ته ورنږدې کړه. او تا ته مې یو څه ویل، کله له خلکو خلاص وې نو د 5 دقیقو لپاره تر حوزې راسه، ضروري خبره درته کوم. حکیم رډ ور وکتل. د زیاته کړه: د پریشانه کېدو هیڅ خبره نسته، باور وکړه. حکیم د هو په بڼه سر وخوځاوه. نورو خلکو دوی ته کتل. پولیس او نرښځی په موټر کې کېناستل. شېبه وروسته د وړو ډبرو ټکا ختله. د زینب خبرې تتې اورېدل کېدې. د باندې راوتلې ژورنالستې د مقابل لوري خبرو ته په ځیر غوږ و. بیا یې د ولاړ موټر پر سر ایښی تبخي ته وکتل. په نرمه لهجه یې وویل: دا د یوې زندګۍ خبره ده شیرازي صاحب. زه پوره باوري یم چې دا نجلۍ بې ګناه ده. تاسې لطفا ولسمشر راکېنوئ او دا اعدام وځنډوئ. مقابل لوري په ورو ور بیا کړ: ګوره، ته خو یو ژورنالسته یې، دا څنګه خبره کوې؟ هغه د دې هېواد ولسمشر دی. زه په دې وخت کې هغه څنګه راکېنولی سم؟ خیر دی، تاسو زما مقام او رتبه هم لږ درکړئ. زه یوازې د هغه سکرتر یم. شیرازي صاحب، زه پوهیږم چې تاسو یو ښه انسان یاست او کومه لاره به حتما ورته پیدا کړئ. ښه، زه به وروسته درته زنګ ووهم. ټلیفون یې بند کړ او بیرته پر مخامخ دروازه ننوتله. زینب خبرې کولې. ډوګر ځمکې ته کتل. حکیم بیرته پر ځای کېناست. قومندان خپله توره خولۍ لرې کړه. حکیم میز ته کتل. قومندان پر بریتونو لاس تیر کړ. حکیم ته ځیر سو. د هغه رونه ککرۍ او په شناوي ږیره کې مخ وړوکی ښکارېده. ورو یې وویل: حکیم صاحب، ته ډېر نیک او پرهیزګار انسان یې. زه نه غواړم چې له تاسو سره د پولیسو چال او طریقه وازمویم. د خپل میز داخلي پرانیست. غټ کتاب یې د حکیم مخې ته کېښود. زه باوري یم چې تاسو به د خدای د کتاب پر وړاندې دروغ نه وایاست. زوی دې څنګه ومړ؟ حکیم اړخ ته وکتل. سر یې وخوځاوه. تاسو دا پاک کتاب زما له مخې لرې کړئ. ستاسې شک سم دی. هغه کتاب دخلته کړ. بیا یې وپوښتل: تا غوندې یو شریفه انسان څنګه داسې وکړل؟ د حکیم غږ ژړغونی سو. د غیرت په نامه قتل به تاسو ته څه نابلده خبره نه وي. هغه خنده روي وویل: په غیرت کې خو نجونې قتل کېږي. حکیم په ناهیلې ور زیاته کړه: کاش چې هغه نجلۍ وای. له دې سره هغه سر وخوځاوه. اوس نو سلسله دا ده چې پر جرم او اعتراف مو باید دوسیه جوړه سي. تنده یې پراخ کړ. سګرټ یې ولګاوه. څنګه؟ څه پکې وایې؟ حکیم نور هم ژړغونی سو. لاسونه یې جوړ کړل. مرسته را سره وکړئ. زما خو کور له لورانو ډک دی. د هغو به څه کېږي؟ قومندان په غوسه ور بیا کړ: دا باید تا مخ ته لا چورت وهلی وای. ته نه پوهېږې چې زمانه کومې خواته روانه ده؟ حکیم لاسونه پورته ونیول. د پروردګار په خاطر دا خبره هم دلته خښه کړئ. قومندان سر وخوځاوه. خبره که یوازې تر ما وای نو په خدای قسم چې همداسې مې کول. لیکن اوس ټولې حوزې او لوی قومندانۍ ته خبر ورسېدلی دی. بل هغه نرښځی او سورګل چا چې عریضه کړي د باندې ناست دي. زه د دومره ډېرو خولې څنګه بندولی سم؟ اوس نو ستاسو په مخ کې به د چا دومره جرأت وي؟ له همدې سره قومندان پر میز څنګلې ولګولې. بیا یې په زوټه وویل: نه یاره، د دې خلکو خولې په نوټونو بندېږي. که څه هم دی خو د رشوت اما زما لپاره په خدای چې 1 روپۍ حرامه ده. اوس ته په خپله فیصله وکړه. حکیم سونګېده. خدای شاهد دی چې موږ خو د تکفین چاره لا په قرض وکړه. قومندان ټنډه تر وکړه. دا ګوره، ډېر د افسوس خبره ده. زه ستا لپاره خپله دنده په خطر کې اچوم او ته. قومندان په زوره ناره کړه: ای دین محمده! حکیم په ژړا کې ور بیا کړه: د خدای لپاره
ناراضه کېږم، زما خبره خو واوره. قومندان ولاړ پولیس ته لاس پورته کړ. 1 دقیقه ودرېږه. هغه ووت. په غوسه یې وویل له عقله دې کار واخله حکیمه. پیسې به بیا هم پیدا کړې خو ځان نشي پیدا کولی. له دوستانو موستانو یې واخله، یو څوک خو به وي. ځان دې بچ کړه. څومره پیسې لګېږي؟ که دا د خانانو خبره وای نو په 25 لکه هم خبره نه خلاصېده، خو د غریب سړی 3 لکه برابرې کړه. لیکن هغه هم تر نن مازدیګره تر سبا پورې زه دوسیه نسم ماتلولی. حکیم په ژړا کې ویل خو 3 لکه. قومندان خبره ور پرې کړه. اوه یاره ته هم آخري خبره 2 لکه بس، او خپل ځان دې نظر بند وګڼه. زما یو کس به هر چیرته در سره وي. له همدې سره یې ګوتې ګورد کړې. ځه نو سمدستي یې برابرې کړه. حکیم سترګې پاکې کړې. کیسه غاړه ووت. قومندان اوږده لوخړه پوکړه. ماخوستن ناوخته و. په عمر پخه ښځه او لورانې یې ښینده ناستې وې. حکیم په زینو کې راپورته سو. پر کټ کېناست. خوله یې کېښوده. کورته یې په تڼیو لګیا سو. ښځې عایشې ته مخ کړ. ولاړه سه اوبه راوړه. بیا یې حکیم ته وکتل. راغلې څنګه سو؟ سړه ساه یې واخیسته. له هر چا چې یې غواړي هغه خپله مجبوري دراوروي. حکیم اوبه ور واخیستې. زینب ته یې ګوته نیغه کړه. کاش چې د هغه پر ځای مو دا پلیته وژلې وای. زینب چې کونج ته ناسته وه او د پلار لخوا یې پلو پر مخ راکش کړ، په نیولې غږ یې ور بیا کړه. مورې ابا ته ووایه چې د مسجد له چندې یې ورکړي. هسې هم د ده په خبره چې د سیفي په وژلو یې د خدای تېروتنه سمه کړې ده. خدای خو به له دې ډېر خوشحاله وي چې له موقع یې ګټه واخیسته. کړس سو. ناستو نجونو پر مخونو لاس ونیو. اوبه یې پر دیوال روانې سوې. ګیلاس په زینو کې ورغړېده. حکیم ناره کړه دا پلیته به موږ تر دوزخه ورسوي. اسما لور یې ورو شونډې وخوځېدې. ابا خو زینب خور سم وایي، کله چې مې پیدا کړې بېرته به په چنده کې کېږدو. چاته څه معلومیږي؟ حکیم ګوته جګه کړه. دا د هغه ذات امانت دی، له هغه څه هم پټېدای سي. په عمر پخې ښځې خپلې اوښکې پاکې کړې. له هغو خو ستا مجبوري هم نه دی پټه. تا فکر وکړه چې زه تنها دا ټولې نجونې څنګه وساتم؟ حکیم په خواره خوله ور ډېره کړه. اوس دا دومره ډېرې روپۍ ورته له کومه پیدا کړو؟ زینب وویل که نور څه ونه سول بیا به دا کور خرڅ کړو. ښځې ژر پر خوله لاس ونیو. د حکیم پر اوږه یې لاس کېښود. دا فکر دې ولې مخ ته ونه کړ؟ اوس نو څه پکې مه وایه، بسم الله وکړه د هغه د رسول په خاطر. حکیم خپل سر د هو په بڼه وخوځاوه او ولاړ سو. قومندان ساعت ته وکتل. د ماخوستن 10 بجې وې. بیا یې شین رنګه ټوټه پرانیستله. 2 نیمې بستې یې ترې ور پورته کړه. ټنډه یې تروه کړه. 2 پوره دي که نه؟ حکیم د هو په بهانه سر وخوځاوه. قومندان موسک سو. تا ته خو معلومه ده چې له دې روپیو ماته یوله هم حرامه ده. البته که ستا اجازه وي او دا پاکه ټوټه به زه د تبرک لپاره وساتم. حکیم غلی ناست و. قومندان په خوږه خوله وویل ته اوس لاړ سه او په ارامه خوب وکړه. د نوي ژوند لومړۍ شپه دې بیا مبارک سه. حکیم ووت. قومندان په خندا کې شنه ټوټه پر بنډلو راوپیچله. زینب ژړغونې سوه. بیا یې وویل د چندې قرض پر ابا داسې بوج اچولی و چې خپل ټول ټاکلي حدونه یې مات کړل او په بازار کې به یې د یوناني درملو په پلورلو پسې نارې وهلې. د هر کار لپاره یو هنر پکار وي، خو له ابا سره د یوناني درمل خرڅولو هنر هم نه و. ټولې لارې بندې وې. په ټول کور باندې مایوسي خوره وه. یو ورځ غرمه موږ ټول پر دسترخوان ناست وو چې ابا ته یو څه ور په یاد سول. یو دم ودرېد. څه یې ونه ویل او له کوره ووت. حکیم د لاهور په له شوره ډکو کوڅو کې له څو تنو پوښتنې وکړې. هغوی به هم د لاس اشاره وکړه. اخر یوې کوڅې ته ورسېد. په ټوله کوڅه کې ډولونه او د موسیقي نور سامان آلات راځوړند وو. حکیم یو ځوان ته ودرېد. هغه ډول ته چټکان کښلي وو. ادب، دا د اسحاق چودري کور ته تلم. چیرې دی؟ هغه مخامخ کوڅې ته لاس ونیو. دی په 3 نورو تنګیو کوڅو کې تیر سو. د سندرو غږ له هر دویم دوکان سره بیل بیل اورېدل کېدل. تر حکیمه مخته ځوان یو کور ته ننوت. له یوې تورې ښځې سره یې خبرې وکړې. حکیم ولاړ و.
په دوهم پوړ کې ولاړې ښځې له ګریز سره لاندې کټ ته ګوته ونیوله. ځوان ور وکتل. پر کټ پروت سړی یې وخوځاوه. ده په پنجابي ژبه څه وویل. پراته کس مخ را لوڅ کړ. اوهو حکیم صاحب، راځه دلته کښېنه. حکیم کښېناست خو کټ ځای نه ورکاوه. هرې خواته یې ځیر ځیر کتل. له رنګه غنم رنګه او پنډ سړی ولاړ ځوان ته د شړومبو وویل. حکیم ور وبنګېده. نه خیر دی، زحمت مه باسئ. هغه په خندا کړه. په زحمت به یې ته په څښل اوسې. ښه نو وایه چې څنګه نن زموږ قسمت را بیداره سوی دی. حکیم په ګوډه ژبه کړه. هغه تا هلکانو ته د درس ویلي و. چودري سر کوږ کړ. هو ویلي مې و، خو وروسته معلومه سو چې ته خو له اهل سنتو څخه یې. بیا مې شکر وکړ چې ښه ده تا په خپله انکار. حکیم خبره ترې واخیسته. نو ته خو هم یوازې قرآن غواړې ور زده کړې، او قرآن خو لا تر اوسه د شیعو سنیانو یو دی. هو خبره خو دې سمه ده، بیا هم ځینې وخت د سړي له خولې یو څه را وځي. حکیم سر وخوځاوه. مجبور یم او وعده در سره کوم چې زه به په خپله خوله کابو ولرم. په مولا الله قسم. چودري په خندا سو. سبحان الله سبحان الله، هسې خو هغه ته مشکل کشا نه وایي. څنګه مو ستونزه حل سوه؟ ستا هم زما هم. تورکي هلک 2 ګیلاسه راوړل. چودري وویل ها دا واخله شومړی، فکر وکړه چې کار دې وسو. حکیم سر ور نږدې کړ. د درس لپاره به کوم وخت مناسب وي؟ وروسته له ماسپښینه یا تر ماښامه مخته. حکیم تندي ته ګونځې ورکړې. ولې سهار؟ چودري کټ کټ وخندل. ته هم څومره ساده پاچا یې. ټوله شپه ویښ یو. سهار چې ویده سو بیا په 2 یا 3 بجو راکښېنو. 5 بجې راځه او په 2 بجو ځه. حکیم تندی راټول کړ. سمه ده، وخت یې ستا په خوښه، خو تنخوا کې پیشکي راکړئ. چودري ګیلاس په غاړه واړو. بیا له جیبه د پیسو پنجه راویسته. زه نن بانک ته نه یم تللی، کنه غټ لوټونه به مې در کړي وو. څنګه چې مې د شپې په جیب کې اچولې همداسې مې ایښي دي. له بستې یې رنګارنګ لوټونه ور جلا کړل. حکیم تر غلچکو ورکتل. بیا یې لاس ور نږدې کړ. له پورتنۍ کوټې نرمه سندره اورېدل کېده. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو اورېدونکو، په دې هیله چې د دې ناول 5مه برخه مو هم اورېدلې وي. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان. د سپوږمۍ تر کلي